باباجي صاحب تک راتګ کړی دی ستاسو د خلکو د باباجي صاحب سره تلل راتګ کړي باباجي صاحب لاس نیویه کړې ده باباجي صاحب نه پسې د حاجي ګل صاحب مبارک تګ راتګ کړی حاجي ګل صاحب مبارک لاس نیویه کړې ده د هغې نه پس شکر دی زما والد صاحب صاحب مبارک سره کړې ده او صاحب مبارک په معیت کې الحمدلله نن نه څلور 50 کاله او تقریبا شپږ میاشتې یا اته میاشتې وشوې چې سن 1970 کې درېیمه میاشت وه چې دلته موږ راغلي وو غټه دوره په دې کې به سپین ږیري وو دا هلکان چې هغه وخت باید څوک شوي وو څوک واړه وو نو هغه وخت کې موږ الحمدلله زم راغلی یم او پاس بیا د میرخیل شیخ صاحب قبر ته هم کې وختو دا بېله بېله حجره صاحب مبارک سره موږ ولیده په بره دره کې هغه زمانه کې 22 حجرې وې او 22 حجرو له صاحب مبارک هرې حجرې له لاړ که لاندې وه که پاسه دا ورته راته یاد دي چې حسن شاه ماما حجره اخري په شپې 12 بجې وې له لاړ وو هلته مو پکې خوراک اور ځای کې مو پوره خوراک کړی داسې سپرلی مو غواګانې مو یو ماستم ډېرو ما مطلب دا دی چې که چا دا اشتباه وي چې مونږ دا نوي خلک یې الحمدلله دا مونږ راتګ کړی او ستاسو خلکو که کامبېري خلکو او که د برې درې خلکو موږ نیکه صاحب چې حاجي ګل صاحب د پاس ځای کې دالان و دغه دالان نه به راته او دې خلکو به شاملې او ماسته او ورغومې او چرګان وروړه او څو ورځې به هلته پروت و هغه شکر دی الحمدلله موږ او ستاسو هغه زړه دوستي او تعلق دی او زه به دا ووایم چې ستاسو ملا ګورو یا چې قرآن پاک کې مکې مکرمې ته الله پاکي چې ولتنذر القرى القرى ورته د قاریو د کلو د علاقو د وطنونو مور ورته مکې مکرمې ته ستاسو ملا ګورو ټولو مور چې دا ګوره بره دره او کامبېله پته نه چې دا بره دره به قدیمه وي او کامبېله به قدیمه وي خو ستاسو دا ټول خلک دې ځای نه منانه دي اوس بریتونه تاوی چې ګوندې مونږ چېرته کوز هغه کې پراته یو مونږ چېرته ذاتي خاندان راغلي وو دا ټول همدغه جونګړو نه وتلي دې خوړو نه وتلي او مونږ تاسو ټول دغه خړو خوړو او د خړو باورو خلک یو ښه او خدای مونږ تاسو کرا باندې ښایسته کوي هغه زموږ یو ملګری یې چې 4 چې 4 فوټه پلن او 6 فوټه اوږد هغه ځای راته خدای پاک سخت کړه هغه خدای راته اسان کړه او هغه چې راته اسانېږي هغه په دغه شیانو راته اسانېږي دا کفن او دا قبر مونږ چې شي له جوړ کړه دارنګې به خدای پاک مونږ له هغه ځای اساني او هغه به دومره راته اساني چې حضور سلام فرمایي چې څوک ایمان تېر کړه او زما د شاعرو او د دین عزت یې کړی هغه ته به دا قبر صرف دا چې چار نه وي دا چې چار کې لاندې چې کوم هغه وړوکی او لحد وي دا به نه یو نیم فوټه او 6 فوټه به نه وي هغه به دوی مبارک فرمایي چې او یا ګزه به داسې اوږد او یا ګزه به داسې او یا ګزه به اوچت دا پاس تارونه او یا ګزه نه وي دومره او بل دوی مبارک فرمایي چې دومره اوږد به بل حدیث کې چې څومره چا نظر لګي دا دومره به ورته دا وړوکی دی غټ وایي دا ځای مونږ تاسو ټولو ته غټ کړه نور خواهشات به زما هم ډېر وي تاسو ټول نه ډېر خواهشات زما وي او ستاسو ټولو به وي خدای الله درکړي تعالی ډیر دې عزتونه نبی ها خبره مالک پرې زه خبره وکړم خدای دا خبره ځکه کومه چې ستاسو زړه ترجمانی کومه ما ته پته زه ستاسو ټولو زړونه خبره وایم ستاسو زړه کې څه دي د دې په زړه کې څه دي ستاسو د محمد اجي په زړه کې څه دي منهاج په زړه کې څه دي دا ته ما سره پاس ناشته دا رسن ګل اجي په زړه کې څه دي دا ټولو په زړونو کې یو مینه او یو عشق او یو محبت او دام په زړه کې ده چې داسې بل خو نور څه نه کولی ځان سره په دې زړه کې ګرځولی حقیقت دا دی خو بس هغه ګرځېدلی نه خدای مونږ او ستاسو تعلق او دوستي د الله رضا لپاره وکړو او چې الله رضا یې که نه دا به خیر مونږ به یو او تاسې به یې هغه سختي سره خبره چې مونږ به یو جنت به یو جانان به وي دا کرم برک کوي ایمان به وي ایمان به خدای پاک راټېراله راځمه دې چې دا چې کوم تاسو دلته دا خپاري کړې ده او دا قبر مو والا دی خدای پاک تاسو له اجر درکړي او زه خاص طور زه دغه پیش کوم دا درکوم ملنګ بابا له حضرت ملنګ او د ملګرو له چې دا یو دینه مخکې هغه بل کړی دینه مخکې هغه کوز شهید بینه کې هغه هم زه راغلی ور څو کاله مخکې هغه سیند په غاړې کړی خدای پاک تاسو له دې اجر ورکړي